افغان هوایی ځواک او دباجوا او اوفیض حمید ورخطایي. افغان هوایی ځواک او کمانډویانو تیرې یوه میاشت کې څومره عملیات ترسره کړي دي او څومره طالبان یې وژلي، جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو ستړي مشئ. احمدشاه سهیل لیکي، روانو ورځو کې هر ساعت د افغان هوایی ځواکونو یوه نایابه ننداره ګورئ. نهایت مسلکي او دباجوا او جنرال حمید د تمې خلاف روان دي. هیڅ وار نه خطا کوي، ټول کاري وارونه دي. تر کمانډو راوروسته دوی شول چې د GHQ ستراتیژیکانې بې خوبه کړي دي. په تېره یوه میاشت کې د ځمکنیو او ځواکونو سره په ګډه 1906 عملیاتونه کړي چې په دې لاندې باندې عملیاتونو کې یې تر 4,000 زیات طالب جنګیالي غځولي. زخمیان خو یې له حساب څخه وتلي دي. که یې ارقام معلوموي د کراچۍ یو کوټې لوی هسپتالونه پسې ولټوي. طالب نهایت په بیړه کې دی. کاذب فتحې په سر نیولی، خپل هوش یې بایللی، نه سیند ګوري نه ګودر، خپل اجل راخیستی دی. ډلې سرکوبیږي، کورنۍ او قریبان یې سرګردانه لالهانده پسې ګرځي. دوی چیرته 1.5 په ډله ییزو قبرونو کې بې لمانځه، بې غسله او بې دعا پراته وي. څو نقطې لږ واضح کول پکار دي، خو دریغه چې رازونه نه وای او یا دښمن ترې استفاده نشوای کولی. یو څه ډېر صفا واورئ، دا رازونه د وطن، ملت، نظام او آن سولې په خیر دي. د طالب ترسوي او پوهې ستر دي. هغه نان عقل دي، تل کې په ډېر خوشحالۍ منډې وروهي، داسې تلقه چې د پښې به له قچلاغ، ګلستان او قلعه سیف الله لومړی را لنډې او بیا بندې کړي. دلته به د ملت حکومت رحم ته پاتې وي. دا هم واورئ چې پر طالب کابل، ارګ او حکومت داسې حرام دي لکه د پنجاب دښمني چې پر حرامه ده. له دې بیخي ډاډه اوسئ. په هیڅ توګه به یو لمونځ 3 ځله در باندې ونه شي کړی. افغانستان را روان دی، پام چې وار مو خطا نشي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.